یو پلارجان خپل زوی په خوشخوی باندې ښه وغوربولو. استاد جي ماشوم لا په هومورک نه کولو باندې دواړه لاسه مات کړل. قاري صاحب د مدرسې نه په پټېدلو باندې طالب جان شنه ساغه کړ. السلام علیکم ګرانو کتونکو، هدایت الله خان یم او یو وار بیا تاسو سره مخاطب یم د بازنامې پاڼې ترڅنګ. په سوشل میډیا، مینسټریم میډیا او په معاشره کې موږ اکثر د یو بل نه اورو چې نن یو پلارجان خپل زوی په خوشخوی باندې ښه وغوربولو. استاد جي ماشوم لا په هومورک نه کولو باندې دواړه لاسه مات کړل. قاري صاحب د مدرسې نه په پټېدلو باندې طالب جان شنه ساغه کړ. خبره کوو د جسمانی سزا او تعلیم و تربیت. داسې بلا واقعګانې موږ وینو او ورسره مخ یو. خو چېرې موږ دا سوچ کړی دی چې آیا جسمانی سزا څومره فایدهمند ده او څومره نقصان دی؟ آیا د جسمانی سزا بل څه متبادل شته او که نه؟ جسمانی سزا یعنی کارپورل پنشمنټ کې هر هغه څیز شامل دی کوم چې ماشوم ته درد او تکلیف رسوي، یعنی ماشوم چوکۍ سره وهل، ماشوم څپېړه سره وهل وغیره. ماهر سایکالوجست هیر لوهانه وایي چې مارپیټ او تشدد په ماشوم باندې ډېر بد او د لوی مودې پورې پاتې کېدونکي اثرات لري. د تشدد په وجه باندې ماشوم ته جسمانی، ذهني او جذباتي نقصانات رسي. ماشومان د پوسټ ټرامیټک سټرس ډس آرډر، انزایټي، ډپریشن او موډ ډس آرډر ښکار کیږي. کوم ماشوم چې د مارپیټ سره غټ شي په هغه کې د اعتماد کمی او په معاشره کې د ناستې پاستې نه ګبراوالی وي. په ماشومانو کې د رشتو په لحاظ هم بد اعتمادي پیدا کیږي او هغه خپل خیالات او مسایل د استادانو او والدینو سره نشي شریک کولی. په کومو ماشومانو چې په ورکوټوالي کې تشدد شوی وي، تحقیق وایي چې هغه په خپل راتلونکي ژوندګۍ کې تشدد پسند وي. لکه تاسو به د بعضو استادانو او والدینو نه اورېدلي وي چې تاسو څه وهل خورئ. موږ چې څومره وهل خوړلي دي، که تاسو دومره وخوړل نو خپلو بچو ته به قصې کوئ. نو دغه استادان او دغه پلاران په خپله ژوندګۍ کې هم د وهلو ښکار شوي وي او دغه وهل یې عادت جوړ شوی وي. او هم د دې وجې جسماني سزا په پاکستان کې او د دنیا په یو شمېر ملکونو کې قانونا جرم دی. لنډه دا چې زموږ سکول کې یو نوکر و او هغه نه چا پوښتنه کړې وه چې ته د سکول کې پاتې کېږې او تا نه خو وړوسرې ماشومان یېرېږي نه. نو هغه ورته جواب ورکړی و، ډېر ښکلی جواب یې ورکړی و چې زه انسان یم، څه بلا خو نه یم چې ماشومان نه یېرېږي. نو والدینو ته او استادانو ملګرو ته دا درخواست دی چې د ځانه بلاګانې مه جوړوئ. د جسمانی سزا په متبادل باندې به نیکسټ ویډیو کې انشاءالله خبره کوو. موږ سره اوسئ.